تازه خبر د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. طالبانو ولې دغه اقدام وکړل؟ ولې د پاکستان پر ضد شول؟ تازه طالبانو څه ویلي دي؟ جزئیات سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د تورخم دروازه د تګ او راتګ پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر دغه موضوع تاییدوي او وایي چې د تورخم دروازه د طالبانو حکومت له لوري تر بلې خبرتیا د هر ډول تګ راتګ، ترانزیتي او سوداګریزو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د تورخم لپاره د طالبانو حکومت کمیسار مولوي محمد صدیق وایي چې پاکستاني اړخ خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، نو د طالبانو حکومت د مشرانو په لارښوونه دغه دروازه تړل شوې ده. خو دا چې پاکستاني لوري کومې ژمنې نه دي پوره کړي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي تورخم ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه وخت وړاندې د سپین بولدک دروازه هم له پاکستان سره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.